الله تبارک و تعالی تخوخ صفت په زنانو کې دا دی چې دا د غیر محرم نظر پزان پری نه دی. بس د غیر محرم نظر پزان پری نه دی. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي د امام الانبیاء لخت جگر د امام الانبیاء یو نازبین لور چې نبی علیہ السلام په سفر تون بداغي کرړم به ورغی چې کله به د سفر نروپشون بداغي کرا ورغی. هغه چې کله وفات کیږي زنانو توي چې زه وفات شم مال بدیسی کټ وګورئ د ما د جنازې د اوچتولو لپاره چې کله په ما باندې کپړه ورواچوي چې هغه زما د بدن نه اوچت هغه کپړه لکه نن سبا به تاسو لیدلی جمعتونو کې بعضې جوړ د اوسپنې جوړ کړي دیسی شکل کې جوړ کړي نو کو سړی په د پاسه صادر او کمبل ورواچي نو د مړي د وجود د پاسه نه پروت داغي جنگلي د پاسه دند پکې د مړي پته نه لګي نو هغه وخت کې ویلو مال دیسی تنظیم وکي چې کله په ما د پاسه کمبل او سشیز ورچوي چې زما د وجود نه بر پروتي چې زما د وجود موټاواله او نریواله چاته معلوم نشي د مرګ نه پس چې زما د وجود موټاواله او نریواله سکون وي. او علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای زما د جنازې اعلان بنکه اسنه زو وفات شم او ته خلق خبره زما د جنازې د پاره اعلانات مکو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس زما د مرګ نه پس پم زما د وجود د پردی خیال ساته او ما په قبر کې دفن کړ. علی رضی الله تعالی عنہ ته وی پجوندانه ما پدی وجود د چا نظر نه دی پرېخ د مرګ نه پس په د وجود ته خیال ساتي چې د چا په نظر اون لګي شته دسی زنانه چې خاون ته وی چې دا ستا امانت وو ما پخپل ژوندانه پدی د چا نظر نه دی پرېخ و چې مړه شم بیا به بې بسه یمه نو بیا به مې د وجود خیال ته وساتي شته دسی زنانه د قرآن کریم د طرف نه یو درون حکم دی زنانو ته چې یدنین علیهن من جلابیبهن دا بعضې زنانه ګورې ځان دوکه کوي په دې بعضې برقو وایي دا پرده ده خو دا پرده نه یې ګورې کم لباس کمه برقه چې د هغې کې د زنانه د وجود هغه زینت معلومیږي دا پرده نه ده ګورې یو داسې درنه پرده درانه برقه او درن پړونه چې هغه زنانه پسان رواړي نو د وجود هغه زینت پټ شي پته نه لګي د وجود د زینت هغه ګوره پرده ده ښه